ننګرهار کې له 15 کلن ځنډ وروسته د سکوهنې سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي په دې سیالۍ کې د 500 کلبونو لوبغاړي برخه لري او موخه یې د ننګرهار منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو په نښه کول دي. دغه سیالۍ په 4 کټګوریو کې دی چې نونهالان دي، نوجوانان دي، جوانان دي او بزرګسالان دي. زموږ هدف د دغه سیالیو څخه دا دی چې کوم ورزشکاران چې په دغه سیالیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي او دویم مقامونه دا د ننګرهار ولایت د غوره ټیم یا د انتخاباتي ټیم لپاره غوره کیږي. دا ټیم به په ولایاتو کې د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې به د ننګرهار ولایت استازولي کوي. لوبغاړي هم خوښ دي چې له کلونو ځنډ وروسته ورته د سکوهنې سیالۍ په لاره واچول شوې، خو د دوی غوښتنې دا دي چې دا سیالۍ د هر کال ترسره شي. والا مسابقه خب بسیار عالی بود، به نفع ما شد. بسیار خوشحال هستم که در وزن خود در سکو استاد شدم. از المپیک اینمی خواهش ماست که بر ما ورزشکارا زیاد دقت کنه که آینده ما خراب نشود و ما از المپیک خواهش داریم که بر ما هر سال اینمی تو بازی‌های دلچسب بگیرن. دې لوبې مې وګټلې، نن مې فاینل واخیستی او ننګرهار په سطح اول شوم. د دې نه بعد به انشاءالله چې کابل ملي ټیم کې جنګېږم. موږ ته ډېر پرمختګ راکړي چې اوس هلته وګټو کابل کې ملي ټیم کې، بیا هغې نه بعد موږ کولی شو خارج ته سفر وکړو. زرګونه مینوال هم د دې سیالیو لیدو ته راغلي او د لوبو له لیدو خوند اخلي. د لوبې نه ډېر لذت وړم او ښایسته لوبې دي او خدای دې وکړي زموږ ټول قهرمانان او زموږ ټول ځوانان همداسې ورزش ته ځان آماده کړي، آینده دپاره ځان ته یو کوشش وکړي او چې ځان نه جوړ کړي. د مسؤلینو په خبره د سکوهنې دا سیالۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل او جمعه ماښام پای ته ورسېدې.